متل دی وایي انځر او غوښه بد نه سره وړي، ملنګ له منځه وړي. وایي چې ملنګ د کلي ترڅنګ په کوډله یعنې جونګړه کې اوسېدی. دی به هر مازدیګر کلي ته راتلی او خیر به یې ټولاوه. یو ورځ یو کور لږ پخ کړې غوښه ورکړه. ملنګ غوښه واخیسته او په کچکول کې یې واچوله. وروسته یو بل کور لږ تازه انځر ورکړه. ملنګ انځر هم واخیسته او له غوښې سره یو ځای یې په کچکول کې واچول. کچکول یې غاړې ته واچاوه او خپلې کوډلې ته ولاړ. کله چې ماخوستن سو نو ملنګ اول غوښه او ورپسې یې انځر وخوړل. نیمه شپه وه چې پر نس یې درد سو. درد یې وار په وار پسې ډېرېدی چې آخر بیخي له ولاړو ولوېد. شپه تېره سوه. په سبا ملنګ کلي ته نه ورغی او وږی تږی په خپله کوډله کې پروت و. ملنګ په کلي کې یو انډوال درلود چې کله به یې ملنګ کور ته ورتلی او کله به دی د ملنګ کوډلې ته ورتلی او د زړه خواله به یې سره کول. د انډوال یې پام سو چې ملنګ نن کلي ته نه دی ورغلی. په زړه کې ور وګرځېده چې ملنګ ته خامخا یو څه ورپېښه ده چې نن کلي ته نه دی ورغلی. هغه و چې د ملنګ د پوښتنې لپاره روان سو. کله چې د ملنګ کوډلې ته ورننوت نو ګوري چې ملنګ ناروغه پروت دی او د ګېډې له درده اړخ پر اړخ کېږي. انډوال وپوښتل چې ملنګ پاچا څه دې خوړلي دي چې پر نس دې درد دی؟ ملنګ ورته وویل چې انځر او غوښه مې خوړلي دي. انډوال یې وویل بس پوه سوم، همدې انځرو او غوښې ناجوړه کړې یې. کاشکې انځر او غوښه دې یو ځای نه وی سره خوړلي. انځر او غوښه خو تر خپل منځ بد سره وړي. ملنګ په زګیروي ورغبر وکړه. نه، داسې خبره نه ده. که یې بد سره وړلی نو په کچکول کې به یې جنګ سره کړی وی. انځر او غوښه بد نه سره وړي، ملنګ له منځه وړي. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک د کومې دسیسې او توطیې قرباني سي یا د مشکل اصل عامل یو شی او خلک بل څه فکر کوي نو خلک دا متل وایي. دا کیسه په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده.